نندارتون کې چې دلته جوړ شوی دی په دغه کې مونږه اشتراک وکړو او مونږه د افغاني سرې میاشتې په اړوند خلکو ته د افغاني سرې میاشتې د خدماتو په حق عامه پوهاوی ورکړو چې افغاني سرې میاشت په کومو برخو کې فعال ده. هغه بشرپال فعالیتونه چې افغاني سرې میاشت پکې ښکېل ده د هغې په اړه مو ګډونوالو ته ډېر مفصل او تفصیلي معلومات وړاندې کړل. افغاني سرې میاشت په مختلفو برخو کې فعالیتونه لري، لکه چیرته چې سیلاب راشي افغاني سرې میاشت هلته ورځي، کارمندانې د سیلاب ځپلو لاسنیوی کوي. چیرته چې زلزله رامنځته شي د زلزله ځپلو لاسنیوی کوي، هغوی ته کورونه جوړوي. همداسې د روغتیا په برخه کې هغه ماشومان چې هغه د سوري زړه په ناروغۍ باندې مبتلا دي افغاني سرې میاشت هغه مختلفو روغتونونو ته معرفي کوي او د هغوی تداوي ترسره کیږي. او په کال کې یو ځلې د المان سولې کلي خیریه بنسټ راځي، بیا هغه ماشومان چې هغه سخت سوځېدلي یا هډوکي میکروبي بیا د افغاني سرې میاشتې له طریقه المان ته لیږل کیږي او هغلته علاج ترسره کیږي. هغسې وختونو کې چې هلته د خلکو ته د تګ ناممکن و، خو افغاني سرې میاشت وکولی شول چې هلته ځان ورسوي په سختو حالاتو کې. مطلب مخکې په پکتیکا کې زلزله په رامنځته شوه، ګیان کې، همداسې سپیره ولسوالۍ کې، په هرات کې زلزلې رامنځته شوې، په کونړ کې زلزلې رامنځته شوې چې هغلته حتی لارې داسې سختې وي چې هلته څوک تللی نه شو. خو د افغاني سرې میاشتې کارمندان ولته ځان ورسولو او ولته یې د خلکو لاسنیوی کړی دی. نو دغه هغه ځایونو کې چې هلته تګ ناممکن دی افغاني سرې میاشت هلته غواړي چې ځان ورسوي او خلکو ته خدمات ترسره کړي.